تازه خبر کونړ کې د طالبانو لخوا د ټي ټي پي د 14 غړو د نیولو ادعا وشوه. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان پوځ ته نږدې رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور له مخې باوري سرچینو ویلي د طالبانو حکومت دغه کسان یوه ورځ وړاندې په کونړ ولایت کې نیولي دي. راپور کې راغلي په یو مهم پرمختګ د افغانستان سرپرست ادارې د تحریک طالبان پاکستان د ملاکنډ ډویژن اړوند 3 قمندانان او 14 وسلوال نیولي دي. دغه سرچینې د سې شنبې په ورځ ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دغه کسان یوه ورځ وړاندې د کونړ په سرحدي سیمه کې نیول شوي وو. دغه ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې پاکستان پر افغان طالبانو فشارونه زیات کړي چې د ټي ټي پي په وړاندې پرېکنده ګام واخلي. تېره میاشت اسلام آباد کابل ته د غوښتنو یو لیست استولی چې یوه غوښتنه دوی ته د حافظ ګل بهادر سپارل و. د یوې سرچینې په وینا په نیول شوو کسانو کې د ملاکنډ ډویژن څخه د استاد جي په نوم قمندان الیاس هم شامل دی. په دوی کې 2 نور قمندانان چې د ملاکنډ شورا غړي دي هم نیول شوي دي. ویل کېږي چې دغه کسان تر نیول کېدو وروسته سمدستي د کونړ زندان ته لیږدول شوي دي. سرچینې ویلي چې د لومړنیو راپورونو له مخې نیول شوي کسان په خیبر پښتونخوا کې د اسلامي دولت خراسان صوبې سره اړیکې لري. تر دې یوه اونۍ وړاندې پاکستان افغانستان ته خبرداری ورکړی و چې که په راتلونکي کې له افغان خاورې پر پاکستان کوم برید وشو نو دوی به سخت ځواب ورکړي. یاده دې وي چې تر دې وړاندې هم کونړ کې د ټي ټي پي پر کسانو بریدونه شوي وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.